د ترکیې استانبول کې د فرش او غالیو نړیوال نندارتون په پای ته رسیدو سره د غالیو تولید او صادرکوونکې ټولنه دغه نندارتون له لاسته راوړنو ډک یاد کړی او ویلي صنعتګرو د 650,000 ډالرو غالیو د پلور ترڅنګ د 2 میلیون ډالرو په ارزښت له بهرنیو سوداګرو سره د همکارۍ هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. قراردادها صورت گرفت و همچنان در پلی از قراردادها بود هم روابط ها یا مشتری های اسبقی که داشتن اونا هم در این نمایشگاه بازدید داشتن، امروز از اونا ملاقات ها صورت گرفت. د غالیو یو شمیر صنعتګر هم وايي توانیدلي د غالیو لپاره د بیلابیلو هیوادونو سوداګرو سره خبرې وکړي. یاد صنعتګر له اسلامي امارت څخه غواړي په بهرنیو نندارتونونو کې ورته د لا ډیر ګډون لپاره زمینه برابر کړي. بعضی مشتریان رو دریافت کردیم، اینجا آردر گرفتیم، قرارداد کردیم کاتشان فروش کردیم. یعنی خوب بود دیگه نمایشگاه. تصور ما میاد که دیگه نمایشگاه اشتراک کنیم، همچنین نمایشگاه دومتیکس از نمایشگاه بین المللی در امریکا صورت میگیره و توقع ما از دولت هم این است که همچنین فرصت‌ها را به ما ارائه کنه که دیگه نمایشگاه ما اشتراک کنیم. د صنعت او سوداګرۍ وزارت هم د غالیو سکټور څخه د هر اړخیز ملاتړ خبر ورکوي او وايي استانبول کې د دې وزارت سوداګري زیاته شي د هڅو له امله یاد هیواد کې د افغاني غالیو صنعت وده او دودیدو لپاره د ترکیې غالیو ټولنې له افغان سوداګرو سره د لازمو همکاریو ژمنه کړې ده. در این ملاقات دو طرف در رابطه به معافیت گمرکی به قالین افغانی به کشور ترکیه و برگزاری نمایشگاه صحبت کردند که هیئت رهبری اتحادیه قالین ترکیه جهت توسعه و ترویج صنعت قالین افغانستان در آن کشور وعده همکاری های لازم را نمودند. د ترکیې استانبول د فرش او غالیو نړیوال نندارتون د افغانستان په ګډون د نړۍ 19 هیوادونو د غالیو د سکټور صنعتګرو په ګډون سره د 4 ورځو لپاره جوړ شوی و.